سلامونه ګرانو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خړې سوي وې او بالاخره پاکستان ډیر زیات فشارونه پر افغانستان وارد کړل. ځینې غوښتنې یې ترې درلودلې ترڅو د ټي ټي پي هغه کوم ګواښ چې د پاکستان دولت ته او د خیبر پښتونخوا سقوط کېدلو ته متوجه ده له هغه څخه مخنیوی وکړي او بالاخره په عین وخت کې پر افغانستان باندې خپل فشار دوامدار وساتي. موږ تاسو ته معلومه ده چې پاکستان څو غوښتنې درلودلې چې په هغه کې یو دا و چې د ټي ټي پي ټول ځواکونه باید افغانستان ته واړول شي، او دوهمه دا و چې د افغانستان اوسني واکمنان یعنی طالبان باید پاکستان ته داسې یوه فتوا ورکړي چې په هغه کې پر ټي ټي پي او نورو ټولو ډلو باندې غږ وشي چې په پاکستان کې جګړه ناروا وګڼل شي او بالاخره د دوی پر ګمان هغه کوم کسان چې له افغانستان څخه ورځي او په پاکستان کې جنګيږي د ټي ټي پي په لیکو کې هغوی هم پاکستان ته وروانه وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان طالبانو دا په وار وار ویلي دي چې له افغانستان څخه هیڅوک هم پاکستان ته نه دی اوښتي چې هلته جګړه وکړي او د ټي ټي پي مسله چې د پاکستان داخلي مسله ده. خو په دې وروستیو کې موږ تاسې د څو پیښو شاهدان وو. لومړی دا چې پاکستان څو ځلې پر افغانستان باندې هوایي بریدونه وکړل، بیا بالاخره د افغانستان د اوسنیو واکمنو لخوا څخه د ډیورند پر کرښه ځوابیه یا جوابي بریدونه پرې وسول او پاکستان هم خپل تلفات ورکړل. له هغه وروسته بیا مذاکرات ترسره شول. مذاکرات په دوحه کې، په استنبول کې، حتی په سعودي عربستان کې ناکام شول. خو لا هم هغه کوم اوربند چې ده یا ډزبند چې ده هغه ډزبندي ادامه لري او بالاخره له هغه نه وروسته حد اقل بیا جګړې نه دي سوي. یو څو ډزې وسوې البته څو ورځې مخکې په بولدک کې، خو هغه زر ودرېدلې او هغه جګړه هم ختمه شوه. بالاخره د یو دوه ورځې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا څخه د علماو د لویې غونډې په نوم باندې یوه غونډه جوړه شوه چې دا د افغانستان د لوی جرګې په تالار کې راغوښتل سوې وه او په دې کې دوی 15 فقره ییزه یوه اعلامیه صادره کړه چې په هغه کې تر ډېره پورې په دې باندې تاکید سوی و چې د افغانستان د اوسني نظام څخه باید دفاع وشي او بالاخره د افغانستان څخه څوک حق نه لري چې د باندې لاړ شي او په نورو هیوادونو کې دوی جګړه وکړي. دغه هغه مهم ټکی و چې پاکستان په دې باندې یو څه خوشحاله کړی ده. نور تر ډېره پورې تاکید په دې و چې له خپل نظام څخه باید دفاع وکړي او په افغانستان کې څوک حمله کوي نو بیا دوی دې ته د جهاد نوم ورکړی ده او بالاخره له وطن څخه دفاع د جهاد په نوم یې ونوموله، یعنی په شرعي ډول یې دې ته د جهاد نوم ورکړ. که چیرې له دې وروسته پاکستان یا هر هیواد پر افغانستان حمله کوي نو د هغوی پر وړاندې جګړه به هم د جهاد په نوم یادېږي. خو په هر صورت په عین وخت کې کله چې په افغانستان کې د علماو دغه جرګه دایریدله یا دغه لوی غونډه یا ستره غونډه دایریدله، په عین وخت کې په پاکستان کې هم د پاکستان د نظامی رژیم لخوا څخه د دوی هغه علما چې د دوی پر امر کارونه ترسره کوي او د دوی د امر تابع دي هغوی هم راغونډ سوي وو. هغوی هم د دوی د علماو د شورا مشر د عاصم منیر په حضور کې هغه ته ډاډ ورکړ چې په پاکستان کې 10 لکه د مدرسو کوم طلبات چې دي یا زده کوونکي چې دي دا ټول ستا یوازې یو امر ته منتظر دي چې هر امر دې ورته وکړ هغه به کوي. نو دا په دې معنا ده چې خپله دغه علما چې په پاکستان کې دي دوی خپله د پاکستان د نظامی رژیم تابع دي، د آی اس آی تابع دي او د عاصم منیر تابع دي. دوی ته دا مهمه نه ده چې اسلام څه شی ده او اسلامي ګټې څه شی دي او دا چې ټي ټي پي د دوی پر وړاندې جنګیږي دوی په دې کې ناکام راغلل یا ناکام سول پکې یا پکې پاتې راغلل چې د ټي ټي پي د جګړې په اړه یا د جګړې پر خلاف دوی یوه فتوا ورکړي. نو بالاخره دوی مجبوره سو چې د افغانستان طالبانو ته ووایي چې تاسو باید موږ ته فتوا راکړئ. دلته اوس ښه والی څه شی ده؟ ښه والی دا ده چې افغانستان دا دومره وخت کېده چې د جومات منبر یې له لاسه ورکړی و. د جومات منبر د افغانانو د جومات منبر د پاکستان په لاس کې و. د پاکستان لخوا څخه به فتواوې صادرېدلې او زموږ تاسې افغانان به په خپل وطن کې شهیدانېدل او وژل کېدل به او پاکستان به مزې کولې، په میلیاردونو ډالر به یې له غرب څخه ترلاسه کول. اوس بالاخره په دې کار سره چې پاکستان له افغانستان څخه فتوا غواړي دا یوه ډېره ښه خبره ده. دا چې اوسني حاکمان څومره مشکلات او ستونزې لري، چاته د منلو وړ دي چاته نه دي، دا ټولې خبرې په یو طرف دا چې د نجونو د مکتبونو دروازې بندې دي
دا هیڅ چاته هم د منلو وړ نه ده چې د نجونو د مکتبونو یا د ښوونځیو دروازې بندې سي یا د پوهنتونو د ښوونځي د درس کیفیت خراب سي. دا هیڅ چاته هم د منلو وړ نه دي، په دې کې شک نشته. خو له دغې لاسته راوړنې څخه موږ تاسې سترګې نسو پټولی چې اوس بالاخره دغه د منبر واک بیرته افغانستان ته ورکول سوی ده یا راوړل سوی ده، یا بالاخره دغه واک افغانستان بیرته ترلاسه کړی ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ تاسې په پاکستان باندې په سوداګریزه برخه کې هم هغومره اتکا او تکیه نه کوو لکه پخوا مو چې کوله. موږ تاسې ګورو چې دا تقریبا څو میاشتې وسوې چې د پاکستان سره د موږ تاسې سوداګریزې اړیکې پرې سوي دي، خو بیا هم د اوسنیو حاکمانو لخوا څخه چې د دوی هلې ځلې وي، البته دوی وکولی سوی چې په بدیلو لارو باندې کار وکړي، له نورو هیوادونو سره قراردادونه امضا کړي او بالاخره د افغانستان لپاره به آهسته آهسته دغه بدیلې لارې په دوامدارو لارو باندې بدلیږي. دا په دې معنا نه ده چې په دغو لارو کې به موږ تاسې ډېرې ګټې وکړو. په دې کې شک نشته چې د پاکستان سره په تجارت کې یا د پاکستان له لارې نه ټرانزیت موږ ته ارزان هم تمامېږي او ښه هم تمامېږي، له هغوی سره موږ اړیکې نسو پرې کولی. ولهذا اقل پاکستان ته دغه یو درس ورکړلی سو چې که ته له موږ سره سوداګري نه کوې، بیا هم موږ کولی سو له نړۍ سره اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ که چیرې موږ تاسې د واخان کوریډور له چین سره وصل کړو او په هیڅ وجه پاکستان ته دا اجازه ورنه کړلی سي چې هغه د واخان له کوریډور څخه لنډه استفاده وکړي یا ګټه ترې واخلي او له مرکزي اسیا او چین سره وصل سي، نو په دې حالت کې به افغانستان له یو ډیر لوی صادروونکي هیواد یعنی چین سره په مستقیم ډول په تجارتي برخه کې وصل سي او دا به د افغانستان لپاره ستره لاسته راوړنه وي. دغه دوه برخې چې یو سوداګریزه برخه او بل دا چې دا د منبر واک بیرته افغانانو ته ورکړل سو یا یې ترلاسه کړ، دا ډېرې غټې لاسته راوړنې وي. درېیمه خبره دا ده چې نړۍ اوس په افغانستان کې د هیڅ ډول جګړې تمویل نه کوي یا جګړه نه تمویلوي، او دا د افغانانو لپاره یو ښه فرصت ده چې دوی د پرمختګ، تعلیم، د نجونو د تعلیم او د هلکانو د تعلیم، د دواړو د تعلیم برخې ته باید پاملرنه وسي، پرمختګ ته پاملرنه وسي، له فساد څخه باید مخنیوی او ډډه وسي، سړکونه هم که جوړیږي باید په ښه کیفیت جوړ سي، له د شراکتونو له دې ډیرو ګټو څخه دا خلک باید ډډه وکړي او بالاخره د وطن لپاره واقعي خدمت وکړي. داسې سړکونه جوړ کړي چې هغه تر 50 شپېتو اویاو کلونو پورې حتی خراب نسی، او په همدې شکل د مکتبونو د درس کیفیت باید په همدې شکل لوړ سي، د پوهنتونونو د درس کیفیت لوړ سي، حتی نړیوالو پوهنتونونو سره اړیکې ونیولی سي، له هغوی سره اړیکې وساتلی سي، د افغانستان پوهنتونونه ورسره وصل کړلی سي، له نړۍ څخه تکړه تکړه هغه افغانان بیرته راوغوښتلی سي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کولی سي یا درس ورکولی سي، او بالاخره زموږ تاسې افغان ځوانان او پیغلې باید په باکیفیته درس باندې سمبالې کړلی سي او دا د علم په ګاڼه باندې سمبالې کړلی سي. بله مهمه خبره دا ده چې د موږ تاسو په دا تیرو ورځو کې ولیدل چې د طالبانو کوم مخالفي ډلې چې دي هغوی ائتلاف سره کړی ده او بالاخره په ائتلاف کې حد اقل هغه غوښتنې چې مطرح سوي دي د مذاکراتو له لارې غوښتنې مطرح سوي دي په سوله ییز ډول سره، او دوی غواړي چې له طالبانو سره مستقیم وغږیږي، که په کابل کې وي، که په ترکیه کې وي، که په ایران کې وي، که په قطر کې وي، که په هر هیواد کې وي، د خبرو له لارې د افغانستان هره ستونزه حل کول دا هغه څه دی چې ټول افغانان د دې ملاتړ باید وکړي. دا که نورې ډلې هم راټولیږي په همدې شکل باندې د جګړې پر ځای خبرو ته ترجیح ورکوي، زه پر ټولو افغانانو، پر ټولو ځوانانو، پر ټولو پیغلو باندې دغه کوم چې د دا ډول مذاکراتو، د دا ډول خبرو اترو ملاتړ وکړي. دا صحیح خبره ده چې هغه کسان چې په فساد او په غصب او د افغانانو په قتل کې دخیل وو، هغوی ته طبیعي خبره ده چې باید داسې چانس بیا ورنسي کړلی چې دوی بار بار پر افغانانو باندې بیا ظلمونه وکړي. ولې هغه کسان چې هغوی د افغانستان د امنیت او د افغانستان د خوندیتوب لپاره مهم رول لوبولی سي او د افغانستان د دوامداره ثبات په برخه کې دوی اغیزمن تمامېدلی سي، زه فکر کوم چې که ټول افغانان په یو ټغر سره راټول سي دا به د افغانانو او د افغانستان په ګټه وي. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.